مسلمانانو باندې ظالمان مسلط کېدل دا یو عذاب دی او داسې ډېر عذابونه تیر شو په دې خلکو باندې په دې نږدې وختونو کې چې مسلمانانو باندې ظالمان مسلط شوي دي هر طرف ته او دا نور عذابونه په قسمه قسم شکلو کورونا وایرس او نن سبا به بل وایرس راځي به بل څه راځي دا عذابونه دي دې ته داسې ګپ مه ګڼئ چې دا ګپ شپ دی دا ګپ نه دی او قسمه قسم حالاتو مسلمانان خراب کړي دي او غټ وایرس چې کوم دی دا د دې ظالمانو دی چې دوی څومره مسلمانان قتل کړي دي او څومره خلکو ته مسلمانانو ته دوی تکلیفونه رسولي دي د ظالمانو د طرف نه په هر ځای کې دا شوي دي غټ کورونا وایرس هم دغه دی چې هغه د مسلمانانو قومونه هلاک شوي دي د مسلمانانو مشران ختم شوي دي او مسلمانانو ته قسمه قسم تکلیفونه رسېدلي دي ضررونه رسېدلي دي هغه د ظالمانو د خوا نه نو زه تاسو ته یو واقع ذکر کومه د بغداد کې چې کله د تتاریانو حمله وکړه مسلمانان هلته مغلوبه شو او بغداد هغوی ونیو نو هلته په مسلمانانو باندې چې هغوی کم ظلمونه کړي دي او کم کارونه کړي دي نو هغه سړی د وینا نه د هغه عاجز شي چې کم کار هغوی د مسلمانانو سره کړی او دا د بېغیرته خلکو کاري کله چې بېغیرته سړی هغه له زور ورشي او هغه له پاور راشي په طاقت کې راشي نو بیا هغه څه په سترګو لیدلي نه نو هغه د خپل پاور او د طاقت نه غلطه استفاده وکړي او هغه مسلمانان یې کمزوري پیدا کړي نو قسمه قسم ظلمونه یې وکړه په دغه وخت کې د یو عالمو خلک ترې راجمع شوي نو د هولاکو لور راله او چې ویې کته د عالم نه خلک راجمع شوي دي او قسمه قسم تپوسونه ترې کوي نو دې دا تپوس وکړه وایي دا څوک دی خلکو ورته ویلي وایي دا یو عالم دی د مسلمانانو او خلک دې تپوس کوي نو ډایرکټ یې امر وکوئ په دې خپل پټکي باندې او په دې خپله پګړۍ باندې وتړئ او رای ولې زما دې خواله نو هغه په دې خپل پګړۍ باندې وتړو د دې مخې ته یې ودرو ورته وایي تاسو مسلمانان چې دی تاسو یو چې الله زمونږ سره مینه کوي او د الله زمونږ ملګری دی او د الله مونږ خوښ یو نو ولې ستاسو مدد ونه کړو زمونږ مدد یې وکړو که ستاسو الله تاسو خوښ وی نو مونږ به چېرته هم په تاسو باندې نه وی غالبه کړي دا شیخ ورته وایي زه ما صرف د دې دغه نه کولاو کوي او زه ستا د دې خبرې جواب در کومه نو هغې امر وکړو چې کولاو یې کوي د دې نه دا هغه چې کله شیخ د ښځې ته مخاطب شو دا خبرې ورته وکړه وایي زه تا نه یو تپوس کوم وایي چې کله ګډې وبیځي چې هغه یو سړی راوباسي او یو رایي او یو شپونکی یو چوپان چې دی هغه خپلې ګډې بیځي د هغه نه وتښتي نو هغه څه کوي وایي په دغه وخت کې نو د هولاکو د لور ورته ویلې نو نور به څه کوي خو ده سره چې کوم سپی دی هغه به پسې خوشي کوي چې دغه ګډې بیځي دغه هغه خپل ګیر کې راولي ځکه چې ده سره خو نور څه وس او طاقت نشته دی په کومه یوه پسې به دی منډې وي او د داسې ګډو بیزو دپاره خو بیا سپی په کار دی ځکه چې هغه خو ستا په اواز باندې نه راځي ستا خبره نه مني ستا غږ نه اوري نو سپی د دې علاج دی قال لها انتم ایها التتار وامثالكم کلاب فی ارض الله دا شیخ ورته وایي تاسو ای تتاریانو تاسو او ستاسو په شان ته چې کوم ظالمان مسلط کیږي په مسلمانانو باندې وایي تاسو د الله په ځمکه کې سپي وئ تاسو د الله په ځمکه کې سپي وئ وطالما بقینا شاردین عن منهج الله وطاعته او وایي چې کله مونږ مسلمانان د الله د دین نه دغسې اوړو او د الله د کړو خبرو نه مونږ نافرماني کوو او د الله د دین نه مونږ مخ خړو او دین مونږ ځان ته نه راجوختوو او دین له مونږ غاړه نه ورکوو او مونږ خپل دین له لتې ورکوو او دین مونږ د ځان نه جدا کوو او ځان مونږ د دین نه جدا کوو نو په دغه وخت کې به ستاسو په شانته سپي
دا په الله په مونږ باندې مسلط کوي تر دې پورې چې مونږ الله ته واپس شو. الله سبحانه وتعالی دې مونږ خپل ځان ته په ښه شکل باندې واپس کړي او ځان جوړول غواړي، ځان واپس کول غواړي الله ته. ففروا الی الله، په داسې حال کې الله ته منډې وال، الله ته ځان نږدې کول، الله نه مغفرت غوښتل، معافي غوښتل، د ګناهونو ځان صفا کول الله ته. په دې وخت کې مغفرت غوښتل او الله ته واپسي کول دا د مسلمان کار دی او دا د هوښیار سړي کار دی.